راایسته که یاره ته سب بالدار وکړه موږ دغه هیله لرو چې یو څه ریږدي عینو مینې ته راوړي دلته چې بس خپل ډېر ښه خاطره وه یا به کټ خاطره ووایه خاطره یا ما چې ټلیفون نیولی ما ټلیفون نیولی سلامونه په دې هیله ښه به یې سره لنډومه عینو مینه ده الله حسن صاحب را سره دی آیت الله زاهد صاحب دی هغه ولي همت دی او اسمت الله بارک صاحب دی راغلي د خیر سره د عینو مینې غرو ته او دلته مې یو کوچنۍ تقریر راایستلې د جمعې ورځ ده نو حسن صاحب څنګه په خیر یاست که راویده څه احساس کوې دغه د ښه احساس کوي یوه لمس او ښایسته هوا ده چاپېریال دی ډېره مننه زاهد صاحب ته دا ډېر وخت غیرحاضر وي ته نو غیبت حق نه لرې چې وایې کې بس دغونه سلامونه جوړ په خیر عینو مینې ته راغلي که کیمره واړئ د شاوخوا څخه دې وویني ګرد لري خو بیا هم ښه خوند کوي ډېر لوړ دی ځان دی خو بیا هم د صحت تر هغه منطقې لوړه ده هغه څخه ښه معلومېږي بس دوستان دې جوړ سلامونه ټولو لیدونکو ته په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ د جمعې ورځ ده لکه ملګرو چې وویل ډېره ښایسته ورځ ده او خاص دغسې د میلې ورځ ده ډېر ښه خوند کوي نو هیله ده تاسې د ولاګ څخه خوند واخلئ په زوره پورته کړي دي یا خدای دې نه کړي دا څه تاسې د ولاګ څخه خوند واخلئ البته چې څه موږ وینو هغه به په تاسې ووینو او موږ به د خپلو چایو او چپس او د دې شیانو څخه خوند واخلو البته دا چای یو بل رنګ یې نشته بل رنګ یې هم شته بارک صاحب ته څه وایې زما دا ښه ملګري سره ورسېدو د خیر زما دا مازدګري مې تاولې بس د ژمي یخونه ډېر وخت غیرحاضر وه دې څه پیدا بس نو انشاءالله اګر سره مصروف به اوس بیا غیرحاضري نه کوي نو دوستانو چې حقیقت چې موږ د دوې جمعې نه البته دوې میاشتې سره بېټې یم او ملګري اوس مو سره بېرته سره پیدا کړله دا غره ته رالو دغه د چای پرتې دي په یو ترموز کې شیدې دي او په دا بل ترموز کې بیا چای دي اول چای څښو بیا به وروسته شیدې وڅښو تاسې هم د ولاګ تر پایه پورې دغه د عینو مینې دغه منظرې را سره وګورئ همت صاحب شعر لري چیش لري دوستان ته ټپه لري شعر نو کله لري شعر لرو هندوستان ته یو شی نه لري چې ورته وړاندې کړې ولا داسې د شا طرز ده دی خو دغه ځای بله خو داسې شی نه لرم یو مطلب ښکاري به زه خورجین را سره واخلم او دغه موټر چې ستا شاته ولاړ دی دا چا دی دا خپل موټر دی د موټر سودا مې اول ورځ وکړه ښه موټر دی ښه د شا طرز ده دی اوس ډبرې بارک صاحب چې بیا دی هغه بیا ژواز ده د ده تسان څنګه دي خرڅې ښکته اوس یې سودا ویشلي رنګ ته راګورې بڼه یې سمه شوې موټر مې واخیستی دا کوټه پرور کال ما د هغه ویل دا څه وخت معلومول نو دغسې منظره د دوستانو را سره ویې ګورئ روژه هم ده ته وخورې ګورې روژه ده ژم د دغه د ویشتم ورځې شپې دي دا ډېرې که نه ماښام دې خوا پر لمانځه ولاړ ده روژه ماته کړې ده خورې او شوی ما خو روژه ماته کړې ما یې ریګ میله یې ولې بنده کړه دې ته څه پیغام لري که د ریګ میله نه وای بنده شوې نو دلته ناست وای ریګو میله اوس هم ستا هېوادمل صاحب ښه چاته نه وایه ښه زر نفر بیایي تر ریګو پورې په ضمانت بس لپاره معلوم دی بس ضمانت کار
راتلای سي نو ژر یاره خو یو څو ورځې ما بس کاته وي 15 ورځې خامخا نه خاطر وخت په ضمانت یې بیا یې د ښه. مارس دې لګي نو هلته بیا د موټر ځغلولی سي که که دغسې به ناست هغه بیا څه اضافه مصرف لري چې موټر 2 مارک شروع دي ښه موټر داسې هوایي غواړي چې مطلب ښه بېغمه پسې ورسېږي هغه جلا مصرف لري ډېره مننه د معلومات څه دغه نورو دوستانو ته څه پیغام لري چې هغه کوم نور دوستان ته دغه عینومین ته چې راځي داسې نه دا هم راباندې ودروي دا پایه پورته کول او دا موټر ځغلول دوی کله پای پورته کوي جنګونه په عینومینه کې په عینومینه کې پاینومینه کې هم باید موږ دغه هیله لرو هم، چې یو څه ریږدي عینومینې ته راوړي هم. دلته چې بس خپل سره شروع کړي دلته ریګ غواړي ما ته کله چې دا تړ زده خو ورته بلې ښه څه ریږدي موږ ته دلته راوړي تر څو دا زموږ ملګري چې اوس د یوه میلې ته رسېدلي چې هغه دلته راشي خپل موټران پکښې وځغلوي څنګه اسمت جان مبارانه پایا به پورته کوي د دوی نه پایا ده چې کور دی نه بارک صاحب ته یو خاطره نه لري داسې په نږدو کې یوه لږ داسې خاطرې موږ راغلي ښه اوس خاطرې نشته بالا خپل کاروبار دی کوه ښه ما شپه ورځ تېره بس خلاص ښه خاطره نشته وایي اوبه دي او داسې تېر لمونځ دي نو دا د حسن صاحب خو به یخ نه کېږي چې داسې یا د ناکي بس بس پټو پر ځان اچوځي نو خو دې یخني ضرور خو باد ښه. دې ستا راپورته دغه ته وایه دا اوس یې ول پټونو زړه مې غواړي پټونو ته پر ځان یې واچوم دغه سته بارک نشته اوس خو بیخي یخ نشته ښه ده په یاد په شمال کې هم زړه غوښتله چې پټونو کې پر ځان یې و دغسې هوا وه سړی داسې باغ باغ ښه الله اکبر چش ته دا چش وکړي ورور اوس خلاص کړي دا شی مې خلاص پاپړ پټاو دا شی مې خلاص کړي دا چې چاته خلاص کړي ځان ته یې وایي حسن صاحب او دا زاهد صاحب ته مې نه کې ورنږدې کړي ښه او چې خوند واخلي نو تر بیا د خدای په امان لا نه څه لږ لا شاوخوا ګرځو هغه هم را سره وګوري نو را سره پاتې سي پر کوم ځای یاست خیره په موټر کې یو ښه یا بدخشان ته تېر سوي که نه یې داسې ته وایي بدخشان خو ته نشته موټر کې یو یا به ترنټ یا د بدخشان دروازې ته تېر سوي که نه یې تېر سوي بدخشان دروازې ته روان یو مهرباني نه رښتون وکړه موږ اوس لا ګروپ لګولی دي ستا لپاره نن میلې څخه ښه خاطره وه ښه خاطره وه خاطره ډېر ښه خاطره وه یا به کټ خاطره ووایه خاطره شته ګروپ لګولی دي ستا لپاره مصرف مو کړی دی دا همت دی ښه پیسې نه مه خراب یو ادمل صاحب حسن ژر صاحب ته پوښتنې کوه کنې والا څه سکان وخورې ورانوالان څه ورته وایي بارک صاحب ته څه وایه بیخي داسې سکان باسنه شروع وه چې بیخي یعنې نن چې ساعت تېر سو مجلس لیدونکو ته څه پیغام لرئ چې ګرځم راسي ښکلی زما پیغام دا دی چې نه دې راوځي د کوره وروره په دې رش کې تو خدای دا اوس کار دی رش دی ولا سکان جوړ کړو شل دقیقې مېله مو کړې ده 2 ساعته په لاره کې بند پاتې نن ډېره ښه میله وه ډېر ښه خوند یې وکړ او بیا په اخري کې نو احمد صاحب خو نو زموږ ستاسې د میلې مشر دی بیا ډېر ښه ځای به وتلو ځینې ملګرو د کافي غوښتنه درلود د کافي مو وڅښله او زاهد صاحب خو نو ډېر ځانګړی زموږ ستاسې په میله کې ځای لري د بریاني علاقه یې اول بریاني خورو بس بیا بریاني هم مو خوړله ډېره موږ په تاسې دغه فواره د ډېر لوړ منزل څخه لیدل